محمد بن قاسم څلورمه برخه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په تیره برخه کې اوریدلی وو چې راجا زبیر ته وویل خدای ښه پوهیږي د دې خبر د اوریدو سره به د هغه د بال بچ څه حال وي. تاسو د هغه کورنۍ لیدلې ده؟ زبیر: نه صاحب، زه سیده دلته راغلی یم. زبیر له خپل جیب نه یو لیک راویست، راجا ته یې وړاندې کړ او وویل دا لیک د بصرې حکیم را کړی دی. راجا دلیپ سنګ ته اشاره وکړه. دلیپ سنګ لیک پرانیست او ترجمه یې واوروله. په لیک کې داسې لیکلي وه: باچا ته د بصرې والي سلام وایي. د عربي سوداګرو د کونډو او یتیمانو سره ستاسو له ښه سلوک نه مننه. له تاسو نه هیلهمن یو چې بصرې ته د دغه کونډو او یتیمانو د رااستولو بندوبست وکړئ. موږ تاسو له استازي سره د خپل پوځ یو سالار زبیر در واستوه. هیله ده چې ژر تر ژره بې سرپرسته کورنۍ ورسره راواستوئ. زموږ په ګمان ابوالحسن او د هغه ملګرو ته د هندوستان په لویدیځو غاړو کې څه پیښ شوي که معلومه شوه چې د دوی کښتۍ سمندري ډاکوګانو ډوبه کړې ده، نو هغوی ته په سزا ورکولو کې باید ځنډ ونه شي. د لیک مضمون له اورېدو وروسته راجا سر کښته واچوه او تر ډېره ځنډه په څه چورتونو کې ډوب و. زبیر راجکمار ته وکتل، د هغه په سترګو کې اوښکې وې. اوچت ته یې کتل. زبیر ورته وویل تاسو ډېر پریشانه یاست، داسې ښکاري چې له عربو سره زیات بلد او عادت وی. د راجکمار په ژړغونو شونډو لړزه راغله. د اوښکو تم کولو ناکامه هڅه یې وکړه. بیا له خپلې کرسۍ نه اوچت شو او بې له دې چې څه ووایي شاته یوې کوټې ته ننوت. راجا له ابوالحسن سره د زړه له تل نه مینه درلوده. د هغه د مرګ خبر وړوکی غم نه و، خو د خلیفه د اساسي وجود هغه صبر ته مجبور کړی و. د راجکمار له وتلو وروسته هغه له زبیر او دلیپ سنګ نه پرته ټول دربار رخصت کړ او زبیر ته یې وویل. راجکمار له ابوالحسن سره ډیره مینه درلوده. ما ته هم هغه ورو ښکارېده. زه د هغه په مرګ ډیر خفه یم، خو دا کله ویلی شو چې هغه او ملګري یې خامخا مړه دي. امکان لري هغوی په لاره کې سمندري غلو نیولي وي. زه تر ټولو زیات په بیچاره ناهید خفه یم. در اوسه یې د مور غم نه دی سوړ شوی، اوس به دغه صدمه ورته له زغم نه وتلې وي. زبیر وویل ناهید څوک ده؟ راجا ځواب ورکړ هغه د ابوالحسن یوازینۍ لور ده. هغه زه هم خپله لور ګڼم، ډېره ښه نجلۍ ده. بیا راجا دلیپ سنګ ته مخ ور واړوه. ورته یې وویل دی میلمستون ته بوځه، د آرام او خدمت بندوبست یې وکړه. زه به شهزادګۍ د هغوی تسلۍ لپاره ور واستوم. زبیر وویل زه نیغ ستاسو حضور ته راغلم، تر اوسه مې هغوی نه دي لیدلي. که ستا خوښه وي یو ځل یې ووینم. راجا وویل ډېر ښه، ډېر ښه ده. دلیپ سنګ ته دی هلته بوځه. شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږه د خلیل په پله روان یو په لمبو ورځو، زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورځو، زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورځو. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، د شاهي ماڼۍ په دروازه کې زبیر او دلیپ سنګ ته یو 19 کلن زلمی په مخه ورغلی او د دوی په لیدو یې له دلیپ سنګ سره ستړی مشی وروسته وویل آیا رښتیا زما د پلارجان دوی کښتۍ جدې ته نه ده رسېدلې؟ دلیپ سنګ هغه په غېږ کې ونیو او وویل خالده ما په ډیرو بندرونو او ښارونو کې ولټول، خو د هغوی درک رامعلوم نه شو. خالد وویل زه اوس له بندر نه راغلم. د عربو څو ماڼوګانو وویل چې دوی کښتۍ د سیند په څنډو کې ډوبه شوې ده. تاسو به د دبیل له حاکم نه پوښتنه کړې وه، ښایي څه درک یې لګېدلی وای. دلیپ سنګ ځواب ورکړ د سیند راجا او د هغه منصبداران ډیر مغرور دي. زه ویرېدم چې د دبیل سردار به سم ځواب رانه کړي، ځکه ما پخپله له هغه ځای له ورتګ نه ډډه وکړه او د مکران مسلمان حاکم ته مې وویل چې څوک هلته واستوي او پوښتنه یې وکړي. زه د دمشق او د بصرې د والي حجاج بن یوسف له لیدو وروسته چې بیرته مکران ته راستون شوم، د سیند نه د هغوی استازي هم بیرته راغلي وو او ویل یې چې د دبیل حاکم د کښتۍ په باب څه معلومات نه درلودل. خالد وویل زه له بندر نه سیده دلته راغلی یم، آیا تاسو زموږ کورونو ته خبر ورکړی؟ دلیپ سنګ نه، موږ هم دا خبر نه دی ورکړی. زه زبیر میلمستون ته بیایم، بیا له تا سره ځم. خالد زبیر ته وکتل او وویل ستاسو میلمستیا پر موږ حق ده، راځئ له ما سره ولاړ شئ، لږ تر لږه به زموږ تورسرو ته ډاډ ورکړي. زبیر وویل راځئ دلیپ سنګه. هغه وویل که مناسبه ګڼئ تاسو له خالد سره ولاړ شئ، زه به ستا د ملګرو انتظام وکړم، بیا به دا شم. زبیر د خالد سره روان شو. په لاره کې یې ترې وپوښتل ته د ابوالحسن زوی یې؟ خالد هو کې، تا ته چا وویل؟
زبیر ما ټوله لاره له دلیپ سنګ نه ستاسو په اړه پوښتنې کولې د هغه د خبرو نه زما په ذهن کې چې ستا کوم تصویر و ته له هغه نه زیات توپیر نه لرې تا چې په کوم صبر او ډاډ دغه بد خبر واورید زه ډیر تر اغېزې لاندې راغلم ته رښتیا خالد یې د خالد په شونډو یوه غمجنه مسکا خپره شوه ویل کله چې پلارجان د حج سفر تکل کاوه ما ورته وویل چې له ځان سره مې بوځي د مور د ناروغۍ په سبب پاتې شوم هغه وخت ما لومړی ځل وژړل پلار مې چې په سترګو کې اوښکې ولیدې ډېر خفه شو وویل زویه خالد ژاړي نه ما پر تا د هغه ستر مجاهد نوم ایښی دی چې ټپي ټپي به و خو تر خوله یې آه نه خود د ښار په یوه څنډه د یوه خوړ په غاړه د عربي سوداګرو هستوګنځایونه وو د خوړ دواړو غاړو ته د ناریال ونې ولاړې وې لږ وړاندې خالد د ډبرو یوې کلا ته اشاره وکړه او ویل دا زموږ کور دی په کلا کې دننه د کیلو او ناریال ګڼ باغونه وو د ډبرو نه جوړ وړوکي کور په مخ کې یوه چوتره وه چې د بانس د لرګیو سپېره پرې درېدلې وه او پر سر یې د ګلانو او شنو بوټو فرق خپور و هوا نه چلېده او ګرمي زیاته وه زبیر په خولو کې ډوب و خالد چې د ګرمۍ زور ولید هغه یې د کوټې پر ځای په همدې سپېره کې مناسب ولید زبیر د یوې ونې په تنه کښېنست د خالد په اشاره یوه تورپوستی هلک هغه ته په لاس بوزۍ وواهه تورپوستی هلک په کیپکۍ وهلو یو ډول خوښي احساسوله خو زبیر خالد ته وویل په دې ګرمۍ کې دته زحمت ورکول مناسب نه دی ورته ووایه پکې وهل پرېږدي تورپوستی هلک په خپله په عربي ځواب ورکړ ته زموږ میلمه یې ما د خدمت له حق نه مه محروموه زبیر ویل اوهو ته په عربي پوهیږې د هلک پر ځای خالد ځواب ورکړ دی له وړوکوالي له موږ سره اوسي دی زموږ پلار پاللی دی هلک د زیاتې پیژندنې ضرورت احساس کړ وویل زه مسلمان هم یم او نوم مې علي دی خالد د سراندي په ژبه څه وویل هغه پکې پرېښود او په یوه منډه د ناریال په یوه دنګه ونه وخت او څو ناریال یې راوشکول د ناریال له اوبو څښلو څخه وروسته زبیر له خالد سره تر لږ ځنډ خبرې کولې او د خپل پلار دردناک انجام سره د عربو د میلمه پالنې د روایت له مخې د زبیر له خبرو سره مینه ښکاروله خو زبیر داسې احساس کړه چې د هغه په شونډو غمجنه مسکا د آهونو او زګیرویو نه په څو واره زړه دردونکې ده د خبرو په وخت کې خالد څو ځلې له ځایه جګ شو او د لوی دروازې په لور به یې وکتل بیا یې علي ته وویل ناهید تر اوسه نه ده راغلی ورشه رایه وله علي اوچت شو او ووت خالد زبیر ته وکتل د ملکې او شهزادګۍ زما له خور سره زیاته مینه ده نن هغوی دلته راغلي و ناهید یې هم ورسره بوتله هغه که خبر واوري ډیره به خفه شي تر اوسه لا د مور د مرګ په ماتم کې ده هره ورځ د مور قبر ته ځي بیا یو سوړ اسویلی وکش او چوپ شو زبیر په غمجنه لهجه پوښتنه وکړه مور مې څه وخت وفات شوه خالد 2 میاشتې کېږي چې وفات شوه د پلارجان له تګ څخه وروسته تر 6 میاشتې پورې په موسمي تبه ملیریا ناروغه وه خو د هغه د مرګ اصلي سبب د پلارجان بېدرکي وه هغه به سهار او ماښام بام ته اوچته شوه د سمندر په لوري به یې کتل چې له لرې به کومه کښتۍ ښکاره شوه په څېره کې به یې له خوښۍ رڼا ځلېده زه به یې د احوال لپاره بندر ته واستولم او چې زه به یوازې ولیدم چې راستون شوم سترګې به یې مړاوې شوې د ژوند په وروستي ماښام په زینه کې د ختلو نه ولوېده موږ د دې په وار غوښتنه کټ بام ته وخېژوه او دا مو هم کټ ته اوچته کړه مور مې هلته تکیې ته ډډه ووهله او په سمندر یې سترګې شخې کړې له هغه بده شامته په هغه ورځ هېڅ کښتۍ راښکاره نه شوه زه د ماښام په اذان له بام نه راکښته شوم او نږدې جومات ته لمانځه لپاره ولاړم چې بیرته راغلم دې وروستۍ سلګۍ وهلې سترګې یې لوڅې وې او لرې یې په سمندر کې په کوم ټکي ګنډلې وې ناهید راته وویل چې وروستي الفاظ یې دا و ناهید ستا پلار راځي خامخا راځي هغه بې وفا نه دی بې وفا زه یم چې د هغه انتظار مې زبیر په خپل 22 کلن ژوند کې له تورو او نیزو نه پرته بل څه نه و لیدلي هغه یو نه ویرېدونکي بیړۍ چلوونکی ماڼو و او یوازې له توپانونو سره په مقابله پوهېده د هغه ژبه د خوږو او مزهدارو الفاظو سره نه اشنا وه د خالد خبرو زیات تاثیر پرې وکړ خو بیا هم له ده سره ډاډینې او تسلۍ لپاره مناسب الفاظ نه وو یوازې دومره یې وویل او چوپ شو چې خالده زه ستا د مور په دردناک او ارمانجن مرګ ډېر خفه شوم کاش ما له تا سره د دې ویر پیټې اوچتولی شوی
شور او زود مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. علي په منډه راغی او وویل هغه راغله. د زبیر سترګې بې اختاره د بهرنۍ دروازې په لوري ور واوښتې. ناهید چې په دروازه ننوتله له لرې یې له خپل ورور سره بېګانه څوک ولیدی. لږ یې پښه ونیوله او په مخ یې پرده راخوره کړه. بیا یې ورو ورو قدمونه اوچت کړل او وړاندې ولاړه. زبیر دغه وخت یو ژړغونی غږ واورېد. آیا دا رښتیا ده چې پلارجان کښتۍ او نور د هغې غږ په سلګیو کې ورک شو؟ زبیر د حسن او وقار یوه بې مثاله زلکا لیدلې وه. د هغه سترګې د نورې لیدو لپاره تیارې نه وې او پخوا له دې چې ناهید پرده پر مخ واچوي د خپل نظر بلې خوا ته اړولی و. هغه د مخامخ پر ځای سترګې لاندې په ځمکه ګنډلې وې. زبیر یو حیاناک ځوان و. د ده د مور او پلار او چاپیریال د روزنې اغیزه وه همدغسې حیاناک وای. پر دې سربیره زبیر پر ځان پوره باور او کنټرول درلود. هغه په وړکتوب کې له خپل پلار سره د لرې ملکونو سفرونه کړي وو او په زلمیتوب کې ښه تجربه لرونکی کښتۍ چلوونکی بلل کېده. ده به په لرې ملکونو کې له اوږدو سفرونو په ترڅ کې ډېرې ځوانې او ښایسته نجونې لیدلې وې چې د شوخو ځوانانو په لټه کې وې. په شام او فلسطین کې بې شمېره بې باکه سترګو د ده په مردانه حسن اعتراف کاوه. خو دی وخت د نورو ځوانانو په څېر د ده سترګې تل د ځمکې په لور وې. زبیر په کښتۍ کې د سفر په وخت کې له دلیپ سنګ نه د عربي کورنیو د ځوانانو او تورسرو په باب پوښتنې کولې او په خپل ذهن کې د دوی تصویرونه جوړ کړي وو. د دلیپ سنګ نه د ابوالحسن او کورنۍ په باب چې کومې پوښتنې وکړې د هغه له خبرو نه یې دا نتیجه اخیستې وه چې د ابوالحسن کورنۍ په عادتونو، ژوندانه او څیرو کې له نورو عربو نه خامخا توپیر او ځانګړتیا لري. د ده دلچسپي د نورو په نسبت د ابوالحسن له کورنۍ سره زیاته وه او چې کله یې له خالد نه د مور د مرګ کیسه واورېده دغه خواخوږي او دلچسپي نوره هم زیاته شوه. اوس یې پر دې سربیره د یوې ویرمنې نجلۍ سره د خواخوږۍ او همدردۍ احساس کوه. ناهید بیا وویل ما ته ځواب راکړه آیا دا رښتیا ده تاسو چې څه له ما نه پټوئ زه پرې خبره شوی یم؟ خالد اوچت شو، څو ګامه ور وړاندې شو او وویل خورې د تقدیر په مخ کې د هیڅ چا زور نشته. زبیر هم د تسلۍ په خاطر ورته ویل زه افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر را نه وړی شو. ناهید بې له دې چې نور څه ووایي چوپه او په منډه د کور یوې کوټې ته ننوته. خالد لږ شېبه دوه زړي او په اندېښنه کې ولاړ و. بیا یې زبیر ته وکتل او ورته وویل زه اوس بیرته راځم. هغه هم په بیک د ناهید کوټې ته ورننت. ناهید په کټ کې پړې مخ پرته وه او سلګي یې وهلې. ورور یې تر مټ ونیوه، پر سر یې لاس را تیر کړ او ورته وویل ناهید صبر وکړه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا هم پر لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.